د ناکامرا د هیرو یو برخه به افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. دا چې د ناکامرا جسد بیرته ولې افغانستان ته راوړل کیږي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ په هر سبب وشي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جاپاني رسنۍ وایي په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیسو ناکامرا د هیرو یو برخه به د نوموړي له وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د جاپان جی پریس د راپور له مخې ډاکټر ناکامرا ته یو نږدې کس د پنجشنبې په ورځ وویل چې نوموړي تر وژل کېدو وړاندې هیله کړې وه چې که مړ شي نو د هیرو یو برخه دې په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. ناکامرا په ځلونو له افغانستان او په تیره بیا د افغانستان له ختیځو سیمو سره مینه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې دا سیمې هماغسې پرې ګرانې دي لکه څومره چې زیږنځای یعنې فوکوکا پرې ګران دی. په افغانستان کې د جاپان د بشري مرستو د موسسې پېښور کای مرستیال استازي 40 کلن افغان ډاکټر ضیاء الرحمن د جاپان په جنوب لویدیځ ښار فوکوکا کې یو خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ناکامرا په قول وویل چې نوموړي هیله لرله چې که مړ شو نو د افغانستان په ګمبیري دښته سیمه کې دې ښخ کړای شي. د ناکامرا په هڅو د ګمبیري دښته په یو ښېرازه سیمه بدله شوې ده. د ډاکټر ضیاء الرحمن په وینا د ناکامرا خپلوانو له دې نظر سره موافقه کړې وه چې د نوموړي مړی دې په ګمبیري دښته کې خاورو ته وسپارل شي. د ناکامرا وروستي مراسم د چهارشنبې په ورځ په ځای شول. نوموړی د روان ډسمبر په 4 نیټه په جلال آباد ښار کې له 5 نورو افغانانو سره ووژل شو او په نوموړی په داسې حال کې خپل هیواد یعنې جاپان ته ولېږدول شو چې خپل د ناکامرا جسد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپله اوږه طیارې ته پورته کړ. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې خبر څخه خبردار او آګاه اوسي. مننه.